یو لوی ولی الله د زمانې و، عمران د هغه نوم و، د بیت المقدس امام و. د هغه ټول د بیت المقدس چې کوم لوی لوی عالمان و هغه ټول د هغه شاګردان و. د عمران نارینه اولاد نو، بیبي یې اونه نوم و. هغې یو منښته وکړه، منښته یې دا وکړه چې الله که زما اولاد پیدا شي، رب انی نظرت لك ما فی بطنی محررا فتقبله مني. الله زما په دې وجود کې چې دا کوم ماشوم دی، د دې ماشوم زه منښته کومه، دا نظر او منښته زما په خپل دربار کې قبوله که، او دا بچی چې زما پیدا شي دی به د دې الله د کور د بیت المقدس خدمت ته ازادي. د عمان دی بیبي خونې نظر وکړه، منښته یې وکړه چې زما بچی به د بیت المقدس خدمت کوي، هېڅ قسمه پابندي به پې زما د طرف نه نی، د بیت المقدس د جومات خدمت به کوي، د بیت المقدس چې څومره عالمان دي یا طالبان دي د هغوی خدمت به کوي، او بیت المقدس کې به ناست دي، دی به ازاري د الله علم ته تورات به زده کي. لکه اوس هم یو سړی وایي یو بچی ما دین ته ازاد کړی دی، دی ما دین ته وقف کړی دی، د علماو خدمت د طالبانو خدمت به کوي، حفظ به وکړي، علم به زده کي. دا یو خبره ده. نو دی د خاوند په مشوره باندې دا نظر وکړه، دا منښته یې وکړه. خاوند یې بوډا و، سپین ږیری و. رب انی نظرت لك ما فی بطنی محررا، الله زما په دې وجود کې په دې خېټه کې چې کوم ماشوم دی ما الله ته وقف کو، ازاد د دغه جومات او د طالبانو او د علماو د دین خدمت او د تورات حفظ او علم ته وقف. یو زمونږ د وطن خلک نظر کوي، نظر دې ته وایي مونږ الله سره سودا کوو، الله که د ما دا کار دی وکړو نو یو 5 روپۍ به خیرات کوم، الله که دا بچی دی راله جوړ کړو نو یو دیګ وریجې به پخوم، الله که دې مقدمه کې دې کامیاب کړم نو یو من وریجې به پخوم. دا سوداګانې الله سره ښه نه دي، دا مکروه دي، جایز نه دي، داسې به نه کې. خو که دې وکړل نو پوره کول یې در باندې لازم دي، واجب دي، خامخا به بیا پوره کې کوه مه، خو که دې وکړل پوره کې به. زموږ خلک عموما منښتي وکړي، الله سره سودا ولې کې. نبي علیه السلام فرمایي چې کله تکلیف د باندې راغی مخکې صدقه وکړه. دا مه وایه که الله دا کار دی وکړه نو صدقه به کوم، نه 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 نه، مخکې نه صدقه وکړه. صدقه د مصیبت د ختمولو دپاره بهترین علاج دی، مصیبت به الله ختم کړي، مخکې صدقه وکړه. او بیا زمونږ خلک چې منښتي وکړي، ګورې یو خبره درته کوم، یو منښت نظر به د الله په نوم کې، بعضې خلک د زیارتونو په نوم منښتې کوي، دا ګناه ده د الله په نوم. دویم چې منښت او نظر دې وکړه، دغه خوراک به نه ته خورې نه به دې بچي خوري، نه به مالدار خوري، غریب به یې خوري. زمونږ خلک منښته وکړو، اول دیګ ومنو، وروستو پکې بیا لږ ترمیم وکړو، چې کار وشي که نه بیا خوله کېږي نه، یاره سي چې غوښه به پکې پکار یو که به نی پکار، یاره چې خوږ به یو که دا بل شان. نو خوږ لږ اساني څه ګوړه موړه چیني ویني پکې واچوي، نه پکې غوښه لګي او نه پکې چڼه لګي او نه پکې د آسان غوندې شی وي، ډېرې مسالې هم پکې نه لګي. بیا و یاره چې دا بچي به مې پکې خوري به او که به نه خوري. ښه ولې؟ نو بعضې خلکو چل زده کړي، یو 2 سیره به پکې جاتي واچومه او به مې د بچو شي. هلکه دا تا چې د منښتې دا کوم 4 دړی دیګ پوخ که هغه خو جدا دي، او تا پکې دا 2 سیره ځان له واچولې بچو له، نو دا دانې د هغې نه ته جدا کولی شي؟ تا ته پته لګي چې د منښتې هغه کم دی، د ما دا 2 سیره پکې کم دي. پیسې قطارې حیلې بانې جوړې کړې، بیا هم چا تړه کېږي نه. ښه نو چې په هغې کې دې ملا راټینګ کړي چې نه وره دې منلې دی او خامخا بیا اوس پخی، نو بیا ولا شر وغواړي د ترور زامن او ترور او ماما او ګاونډیان او مالدار ولا راوغواړي په هغوی وخوري. د دې نه ځان ساتئ، ښه شی هم نه دی، الله سره جوړه جاړه ده، داسې مه کوئ، مخکې صدقه کوئ. او که چا نظر وکړه بیا به یې نه په خپله خورئ، نه به یې ستا بچي خورئ، نه به یې مالدار کړي، په غریبو به یې خورئ. نو که غریب پیدا کولی شي ټیک ده، که نه شي پیدا کولی ګناهګار به پاتې. نظر دغه دی، الله سره سودا نه کوي. رب انی نظرت لك ما فی بطنی محررا، دا نه وایي چې الله که داسې دی وکړه نو دا زوی به مې نظري، نه، زما په دې وجود کې چې د ما کوم بچی دی الله ستا د بیت الله کور د خدمت دپاره وقف او ازاد. او بیا د الله نه از دعا هم غواړي. ګوره صدقه هم کوي، د زوی صدقه
وی فتقبله مني، الله زما دا نظر قبول کې، دا منښت مې قبوله کړي. چې څه موده تېره شوه، د الله عجیبه نظام دی، د انسان جدا سوچ دی. دا هلک په دی ولې جینۍ خدای ورکړه، د هغه خو دا خیال و د هغې غریبې چې هلک به پیدا چې ځکه علم خو په هلکانو خلک کوي، د جومات خدمت خو هلکان کوي. جینۍ پیدا شو. رب إني وضعتها أنثى وليس ذكر كالأنثى فإني سميتها مريم فإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. الله دا خو مې جینۍ وشوه، دا به څه کېږي؟ زما زړه کې خو دا سوچ و چې هلک به خو جینۍ شوې، جینۍ او هلک خو هلک خو د جینۍ په شان کار نه شي کولی، دا هلک خو ډېر مضبوط او قوي کاري. مریم نوم مې وله الله کېښود، پاکه پرهېزګاره نوم مریم مې وله کېښود. او پروردګاره ته یې رانه اوس قبوله کړه، لږ یې لږه پریشانه شو. اوس د الله په دې کې ډېر لوی قدرت و، د الله په دې کې ډېر لوی حکمت و چې هلک کې زه هغه کمالات نشم نه کومه، نه کوم، کولی شم خو نه کوم. او د دې جینۍ نه چې د کوم کمالات وباسم چې تر قیامته پورې دنیا ورته حیران. ماشومه ولویوله لویوله دې کې د خاون عمران چې د بیت المقدس امام و استاد و دې وفات شو، چې د 3 کالو شوه دا مریم د دې مور راوسته. او په بیت المقدس کې چې څومره عالمان وو په هغه وخت، ټول یې د پلار شاګردان وو د مریم، هغه ټول راغونډ کړل. یو پکې حضرت زکریا علیه السلام دی، دیم پکې ناست دی، دیم د پلار شاګرد دی، او نور هم د دنیا شاګردان دي، عالمان دي، نیکان دي. ماشومه یې راوستله، وی دا خو ما د پیو نه پرېکړه، اوس دا زه چاته حواله کوم چې هغې تربیت وکړي او دا د دې بیت المقدس خدمت ته وقف کړه. د بس جینۍ ده تر څو چې دا بلوغ ته نه رسېدلې، هغې پورې به د دې جومات صفایي به کوي، که د جومات ته طالبان عالمان ډوډۍ به وله پخوي. بس دا ما وقف کړه. یو خادم یې وی چې کم خادمان و عالمان، یو وی زه به یې تربیت کوم زما د استاد لور ده، زما به بل وی زه به یې تربیت کوم زما د استاد لور ده. لویه جګړه پرې جوړه شوه. حضرت زکریا علیه السلام وی دا زما حق دی، زه به یې بوځم، ځکه چې د زکریا علیه السلام بیبي او د دې مریم مور دا خویندې وې. وی د دې ماشومې ترور زما کره ده. او نبی علیه السلام وروستو فرمایي وروستو زمانه کې چې الخالة بمنزلة الام، چې ترور داسې وي لکه د مور په ځای. نو هغه وخت کې خو نبی علیه السلام زمانه خو وروستو راغلی ده، دا خو مې وروستنی حدیث درته ووی. خو بهر کې هغه دا دلیل ووی چې ترور یې ما سره ده، د مور خور، او زه به یې تربیت کوم. هغې وی نه زمونږ د استاد لور ده، مونږ به یې تربیت کوو. فیصله یې په دې وکړه چې دی تورات به دوی لیکه. وی ځای چې لړ شو او دا خپل قلمونه به راوالو او دریاب ته به یې وغورځو. نو چې د چا قلم په اوبو ټینګ ودرېده، ماشومه به هغه سره، او چې د چا قلمونه وبهېدل اوبو سره، بس هغې به پکې حق نه وي. ډېره ښه ده، هغه ټول بزرګانو، نیکان، صالحانو چې لاړل دریاب ته، او قلمونه ټولو عالمانو په دریاب کې وغورځول، د ټولو قلمونه اوبو یوړل، او د زکریا علیه السلام قلم په اوبو د پاسه ودرېد. بلکې علما لیکي یوازې ودرېدل نو، اوبه چې د کوم طرف نه را روانې وې لکه د کب غوندې په هغه طرف دا قلم روان شو. اوس قلم خو د اوبو په طرف نه ځي، او دی لکه د کب غوندې په بره روان شو د اوبو په طرف باندې. بس ټول غلی شو. قرآن حکیم کې الله فرمایي وکفلها زکریا، مونږ د هغې د پرورش ذمهداري حضرت زکریا علیه السلام ته ورغورځوله. بس دی به ته پرورش کوي، د دې بیبي د مور خور ده، او تر څو چې دا پخه به د پوه شي، بیا به د بیت المقدس او د بیت المقدس د علماو د طالبانو خدمت به کوي. زکریا علیه السلام دا واخیسته او خپل کور ته یې بوتله، او جومات سره نږدې یو کمره والا جوړه کړه. دا ماشومه چې څومره ورو ورو لویږي، په هغه کمره کې کیني راځي او د جومات د صفۍ خدمت کوي. دارنګې که د هغه علماو د هغې طالبانو څه ضروریات دي، هغې له منډه تلله وایي. هغسې خدمت خو نشي کولی کوم خدمت چې هلکان کوي. اوس دلته مونږ په دې وطن کې بعضې ماشومان جینکۍ وي تر څو چې دا بلوغ ته نه رسېدلې، یا لږې وپوټې هغه بلوغ نه لږ لرې وي ماشومه نو خدمت کوي، سودا مودا پسې منډې تلله وایي.
دا به د خپله کوټګۍ کې ناسته وله مشوبه وه خو د الله ذکر اذکار به یې کو مونځ به یې کو باقاعده ماشومه وه هوښیاره وه مونځ به یې کو د الله ذکر اذکار به یې کو زکریا علیه السلام چې به کله کوټګۍ ته ورننوت علما وایي چې دی به بار ته نه د بار نه به په زنځیر واچو کله کله همیشه نه نو چې ورننوت کلما دخل علیها زکریا المحرابه وجد عندها رزقا چې څنګه به ورننوت دې سره به ناشنا ناشنا میوې پرتې اعلی رزق د ژمي میوه په اوړي کې او د اوړي میوه په ژمي کې اوس ځکه د ژمي میوه یو په ژمي کې میلو شي بنده به دا ګمان کوي چې چا والا راوړې ده یا د اوړي میوه په اوړي کې میلو شي نو خلک وایي چا والا راوړې ده نه چې کومه میوه وه په هغه موسم کې نه وه لکه اوړي کې به د ژمي میوه او په ژمي کې د اوړي میوه دا اعلی قیمتي مزیداره به ورته مخکې پرته وه نو زکریا علیه السلام به یې تپوس وکړو انا لکې هذا مریمې دا کوم ځای وه دا میوه دا چا راوړلې ده او ښکاره خبره چې دا خو څوک راوړې ده که نه چې دې وطن کې دا میوه شته نه په دې موسم کې قالت هو من عند الله ان الله يرزق من یشاء بغیر حساب هغه ماشوم هغه مریم څونه هوښیاره ده وی دا د الله د طرف نه ده دا ماله لوی الله راوړې ده او الله چې وغواړي نو بې حسابه مخلوق له رزق ورکوي داسې ده که نه بې حسابه یې ورکوي دا ورته الله ښایي بي بي مریم چې ګورې زه وغواړم نو زه ګورې بې موسمه میوه بې د انسان او د سبب نه تاله در کولی شم مخکې نه ورته الله ښایي چې ای مریمې تاله به بې موسمه بچې در کوم دې د خاوند نه به دله بې موسمه بچې در کوم الله ورته مخکې د خپل قدرتونو د خپلې نښې ورته ښایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په ښځو کې 4 ښځې ډېرې کاملې ښځې دي یو مریم دا بی بی مریم علیه السلام لکه د یو لوی پیغمبر حضرت عیسی علیه السلام خدمت یې کړی ای پاللی دی یو بی بی آسیه د فرعون ښځه فرعون د خدایه دعوه کړې وه غټ کافر او بی بی آسیه د موسی علیه السلام پرورش او تربیت کړی یو حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها هغې د نبی علیه السلام د یو عظیم پیغمبر خدمت کړی دی او یو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کشره لور بی بی فاطمه چې هغه د پیغمبر علیه السلام ډېره خوښه وه او نبی علیه السلام ورسره بې پناه محبت او نبی علیه السلام فرمایي چې فاطمه سیدة نساء اهل الجنه دا به د جنت د ښځو سرداره وي د عایشې صدیقې متعلقا فرمایي چې دې نه هم ډېر خیر امت ته رسېدلی دی د هغې مثال نبی علیه السلام د ماتې ډوډۍ په شانتې ورکوي لکه ماته ډوډۍ هغې کې خوند هم ډېري وجود له فایده هم ورکوي پسته شي خوندوره مې دقه رنګې عایشې صدیقه هم سرید د ماتې ډوډۍ په شانتې امت ته ډېر لوی خیر او ډېره فایده رسولې ده نو دا کشره ده کوټې ده او بې موسمه میوې وله رب العالمین ورکوي ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب الله چې چا له موږ غواړي بې حسابه روزي ورکوي حضرت زکریا علیه السلام چې دې ته وکتل چې واقعي پروردګاره ته خو مریم له د اوړي میوه په ژمي کې او د ژمي په اوړي کې او بې حسابه رزق ورکوي نو الله ما له هم بچې راکولی شي د اولاد نو او دغه وخت کې دی د 4.5 کالو او یا بعض علما وایي د 113 کالو زکریا علیه السلام بوډا ښځې هم شنډه وه او دی هم شنډ و د اولاد د کېدو څه امکان یې نو خو سوچ یې راغی چې پروردګار ته خو کولی شي که نه دلته دا میوه نشته او ته پیدا کولی شي نو ما له هم میوه راکولی شي که نه هنالک دعا زکریا ربه هلته رب العالمین ته آواز وکړه اذ نادا ربه نداء خفیا ډېر په ارام او په عاجزۍ الله ته سوال وکړو رب هب لي من لدنک ذریة طیبة انک سمیع الدعا یا الله ما له پاک اولاد راکړي ګوره چې سوال هم کې د عام زوی به نه کوې چې خدای زوی راکړي زه امر خوشحل قسمه یي کوم زوی غواړې سبا به دې اور کې ولاړ بعضې زوی د پلار لپاره هم سردردي ذریة طیبة الله داسې بچې چې پاک دامن وي پاک د ګناه نه پاک مزیدار او خشته زوی راله پروردګاره راکړې انک سمیع الدعا الله ته دعا اورېدونکی زما دعا اورې او قبلونکی مې او په دغه بل صورت کې الله فرمایي اذ نادا ربه نداء خفیا رب انی وهن العظم مني واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا یا الله زه
بوډا یم، سر مې سپین دی، خو پروردګاره زما دعا تا چېرته اوسه پورې نه رد کړې، ځکه چې د چا دعا قبوله نه شي خو سپېري پروردګاره ګورې زه هغه سپېروالي ته نه یم رسېدی، زما دعا روح قبوله کړې. نو الله په ډېره زارۍ د نه سوال کوم چې زما دعا قبوله کړي. ولم أكن بدعائك رب شقيا فإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا. الله زما که زه مړ شومه زما په دې مال خو به زما د وارثان لوی جګړې کوي، دا به څه کېږي؟ نو یا الله مال یو مددګار چې ما سره په دې دین کې او د تورات په دې کار کې امداد وکړي، الله داسې یو بچی راله راکړي. او بیا وروسته وایي وجعله رب رضیه، داسې بچی راکړي چې پروردګاره ته ترې خوشحاله یې بس. دا ډېره مزېداره دعا ده. چې څنګه یې دعا وکړه جبریل علیه السلام ورله راغی، وایي پروردګار دې دعا قبوله کړه، الله به زوی درکوي. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا. ای زکریا الله ستا دعا فورا قبوله کړه پټک. او څنګه دعا؟ زوی به هم درکوي، نوم هم وله الله مخکې نه ایښی دی، یحیی به یې نوم وي. عرش کې الله وله هلته نوم منتخب کړه. کله خو چې بچې پیدا شي په عمر ورله نوم ایږدي، نه الله وله مخکې نوم ایښودی دی او داسې نوم مې وله ایښودی دی یحیی لم نجعل له من قبل سمیا. د دې نه مخکې د آدم علیه السلام په اولاد کې دا نوم د بل چا نشته، ناشنا مزېدار ښایسته نوم. خو چې جبریل علیه السلام ورته زیری ورکړه، د الله زیری درکوي، او زیری چې بنده ورکوي خو د خوشحالۍ زیری ورکوي. نو دی فورا د ده بیا سوچ راغی الله ما بچی به څنګه زه خو بوډا یم او زما ښځه شنډه ده، نو زموږ بچی به څنګه. جبریل علیه السلام ته وایي چې الله خو ما له زیر راولېږه خو زه خو د اولاد د وړو قابل نه، ځکه دې ده 110 کال او ښځه یې د 4.5 کال. نو پروردګاره زموږ بچي به څنګه کېږي، موږ خو دواړه بوډاګان یو. جبریل علیه السلام ورته د الله نه حکم راوړي چې الله فیصله کړې ده او رب العالمین چې څه فیصله وکړي بس هغه کېدو والی همدغسې به کېږي. نو شوق یې پیدا شو چې دا زوی مې کلی بچو ته د انسان شوق یې کړ، دا زوی مې کلی رب اجعل لي آیه. خدای یو نښه خو رالې چې ته وګوره چې زه پوه شم چې زما بچې پیدا کېږي. یو نښه خو وي آیتک الا تکلم الناس 3 ایام الا رمزه. نښه به دی چې ستا ژبه به تته شي، خلکو سره به بغیر د اشارې نه 3 ورځې خبرې نه شو کول. خو چې کله دې ژبه تته شوه او خلکو سره د په خولې خبرې نه شو شروع کولی، بس دا ډېرې نښه ده چې بچی دی انشاءالله پیدا کېدو والا. واذکر ربک کثیرا وسبحه بالعشي والابکار. او دا د الله لوی نعمت دی، د الله تسبیح وایه سبحان الله وایه او سهار او ماښام خپل رب یادوه. واقعي مقصر چې کله یې د بچي هغه امید خدای پاک برابر کړ، ژبه یې تته شو. او چې څومره شاګردانو په بیت المقدس کې نو هغې ته به یې صرف او صرف په اشارو خبرې کولې. 3 ورځو پورې دغه کار و، بس دی پوه شو چې پروردګار خو هغه چې څه فیصله کوله نو هغه فیصله هغه یې ښکاره کړله او انشاءالله الله راله زوی راکوي. زوی پیدا شو، الله ورله د مخکې نه نوم ایښودی و یحیی. زوی هم لګیا دی د الله عبادت کوي او حضرت زکریا علیه السلام هم د رب العالمین عبادت کوي. نو خلک چې دا بچی غواړي که نه نو عموما پلار د بچي د لوبو ته خوشحاله راشي، دا بچي ځان ته په سینه کښېنوي، لوبې ورسره کوي، یا ځان سره جومات ته بوځي یا هسې چې د سیل لی بوځي، دی د خوشحاله پلار. کله دا بچي چې کنځل کوي د کنځلو ته هم دا پلار خوشحاله. خو زکریا علیه السلام چې به د یحیی علیه السلام چتم بار ایسته نو ده به ورته وایي بابا چې لږ لوی شو د ګوتې نه به یې نیوه چېرته دی. چې بچې داسې اوبو غاړې ته یا ځنګل ته یا د بازار طرف ته وځو، بابا زه خو الله دې له نه یم پیدا کړی چې د لوبې او تماشې کو. بچې سل الله پیدا کړی، زه الله خپل عبادت له پیدا کړی. دې لا ماشوم و الله ته به یې جلل. او علماو لیکلي مفسرینو چې دومره به رب العالمین ته جلل چې د اوښکو نښې یې په دې ننګو جوړې شوې وې. نه به یې پلار سره ګپ شپ لګو،
که ماشومان به راغلل دلته یحیی راځئ چې لوبې کوو وایي مونږ خو الله لوبو له نه یو پیدا کړی مونږ خو الله لوی مقصد له پیدا کړی چې د خپل رب عبادت وکړو او د دې زمانې ماشومان پلار وله په خپله هغه صوباړې په لاس کې ورکړي او ټوله ورځ مازدیګر صوباړې دی او درز دی او دروز دی او ډنډی کله یو خوړ او ډنډی کله بل خوړ وی پاکستان ترقي ونه کړه مې دا ملک به ښه ترقي وکړي چې کوم ملک کې ښځې فوټبالونه او کرکټونه کوي دا ملک به ترقي وکړي جینکۍ فوټبال کوي جینکۍ صاحب هلکان ورته ناست دي ګیر چاپېره د سټیډیم نه هلکان ورته ناست دي او جینکۍ کرکټ کوي او هاکیانې کوي او فوټبال کوي او ولیبال کوي او باسکټبال کوي او قسم قسم بالونه کوي جاپان ترقي کوي جاپان کې تر ننه پورې لوبه نشته اسرائیل رکوټ یې 400 عمره ملک دی ټول عرب او دنیا ته په مخه ده اسرائیلو کې لوبې نشته دغه ملکونو کې لوبې نشته هغوی ترقي وکړه پاکستان ته ګوره او چې زور راوالي په مولا راواچوي خلک هم خولاله مولیانو خلک هم خوا بوتلل دا د توپډنډۍ دا لوبې د مولیانو ښولي او که مولیان ورته وایي چې دا جینکۍ بار راوباسئ او دا نخرې پېښې وکړي مولا خو دا ورته نه ښیي زه اکثر دا یو ټکی وایم کم قوم چې په ښځو ګټه کوي او کم قوم چې د ګندلو ستن نشي جوړولی او کم قوم چې بکسوه نشي جوړولی او کم قوم چې جرندې د چین نه راغواړي جرندې نشي جوړولی دا قوم سپومۍ ته نشي رسېدلی دا قوم بس ترقي بس وکړي ورشه دنیا کم ځای ته ورسېده د پاکستان ساینسدان کم د پاکستان ساینسدان د ګندلو ستن نشي جوړولی بکسوه نشي جوړولی بجلی تارو ټول له چینه نه راځي د پاکستان هغه جراسې راکاږي هلته تښتېدلې پراتې هر څه نه چې ته موټر جوړ کړو نه چې ته بس جوړ کړو نه لارۍ جوړه کړو نه جیپ جوړ کړو دا قوم او دې قوم ته ګوره ترقی ته یې ګوره دا ترقي کولی شي بهر کې زما وروڼو چې ماشومانو به ورته وایي راځئ یحیی لوبې کوو وایي زه الله لوبو له نه پیدا کړم پلار به ورته بچې چې لوبې کوو وایي زه الله لوبو له نه پیدا کړم زه الله د خپل عبادت لپاره پیدا کړم نو یو ځل زکریا علیه السلام رب العالمین ته سوال وکړ وی الله داسې بچی دې راکړی چې نه راسره ګپ شپ لګي او نه راسره خندا کوي او نه راسره چېرته سیل له ځي چې د ما پرې زړه خوشحاله شي وی ای زکریا تا د خپل بچي 2 صفته غوښتي یو ولی او یو رضي واجعله ربي رضیه ولی د الله دوست ته او رضیه هغه چاته وي چې زه ترې خوشحاله یم نو تا دا 2 صفتونه د خپل بچي غوښتي نو چې د ما دوست دی او زه ترې خوشحاله یم نه به د دنیا له ورغې لوبې نه کوي به هر وخت ما ته جاړي او ما ته به جرا کوي تا داسې بچی غوښتی دی نو زمونږ علما لیکي بلکې یو حدیث پاک کې دي چې په دنیا کې حضرت یحیی علیه السلام هغه پیغمبر تیر شوی دی هغه پیغمبر چې نه ګناه کړې ده او نه په خپله زمانه کې د ګناه اراده او خیال کړی دی بعضې وخت کې خو د انسان په زړه کې د ګناه خیال راشي وی نه کي خو خیال خو راشي که نه ده په خپله زندګۍ کې ګناه خو څه کوي چې د ګناه اراده او خیال هم په زړه کې نه دی راغلی پلار یې بیا وفات شو پلار یې لا جمدی دی وروسته وفات کېږي شهادت باندې خو دې چې نصیحت کوي نو یو ځل په بیت المقدس کې ودرېد نو د 5 خبرو نصیحت یې د خپل قوم ته دا 5 خبرې تاسو هم واورئ د ای قومه دا 5 خبرې درته کوم په دې عمل وکړئ یوه دا ده چې د خالص د الله عبادت وکړئ رب العالمین سره شریک مه جوړوئ ولې ځکه دې الله تاسو پیدا کړی ستاسو خالق ستاسو مالک دی ستاسو پناه کوونکی دی تاسو له روزي او رزق درکړي او دا ټول کائنات یې پیدا کړي نو دا کار بغیر د الله نه بل څوک نشي کولی نو چې بې له الله نه دا کار بل څوک نشي کولی نو بل څوک ولې الله سره شریکان جوړوي پام کوئ ګورې که الله لم شریک پیدا که الله به دومره درته په غوسه شي چې دومره غوسه به د هېڅ چا هم نه وي چېرته به هم دومره غوسه چا نه کړی یوه خبره دویمه دا چې مونځ کوئ نو په خشوع په خضوع یې کوئ ډېر پکه لاره ولې چې مونځ په خشوع او په خضوع کوئ د الله رحمتونه به در باندې ورېږي دریم روژه نیسئ روژې ډېرې زیاتې نیسئ ولې وی د روژهدار د خولې بوی په الله داسې لګي لکه د مشکو بوجه چې د ډکه کړي او په میدان کې د خولې د هغې خوشبویي ګیر چاپېره خورېږي څلورم صدقه ورکوئ او عجیبه دلیل وی چې څوک صدقه ورکوي د خپل دشمن نه به محفوظي دشمن نه به بلکل محفوظي
او پنځم د الله ذکر کوئ، الله ډېر یاد کې او د هغې عجیبه مثال ښیي. وی د الله ذکر کوئ، وی د هغې داسې مثال دی لکه یو سړي پسې چې دشمن لګېدلي او دې ته لاړ شي او یو مضبوطې قلعه ته ننوځي او د دشمن نه بچ شي. دقه رنګې چې ته د الله ذکر کوې د شیطان نه به په یو مضبوطه قلعه کې محفوظ او بچ شي. نو یو الله یوازې یادول شرک نه کول، مونځ کې خشوع خضوع، دوه شو صدقه ورکول، صدقه وی د خپل دنیا د دشمن نه به خلاصې. او څلورم څه مې ووې چې دغه دی د الله ذکر کول او پنځم روژه نیول. دا پنځه خبرې خپل قوم ته کولې، دا نصیحت یې ورته کو. ډېر ملګري پیدا شو، ډېر یاتې مخالفین هم شو. دغه زمانه د یهودو. حضرت مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه زمونږ په دې علماو کې یو ډېر لوی سړی تیر شوی دی او خصوصا په احادیثو کې چې د ده نه کوم لیکل شوي دي او ده له الله د احادیثو متعلق کومه پویه ورکړې وه، دا په دغه زمانه کې د ډېرو کمو خلکو وه او ډېر متقي انسان و، ډېر پرهیزګار انسان و. یو ځل دی لاړ په هندوستان کې اوسېده، دی د ګنګوه د علاقې و. ګنګوه په هندوستان کې یو ښار دی. نو دی لاړ یو بلې علاقې ته، تانبون ورته وایي، کوم کې دا مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه علاقه ده او حاجي امداد الله صاحب مهاجر مکي پکې پاتې کېده. حاجي امداد الله صاحب ډېر بزرګ انسان و او د دې ټولو اکابرو پیرو د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه او دغه رنګې د مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه د دې ټولو بزرګانو پیرو مکې مکرمې ته هجرت کړی دی او په مکه مکرمه کې دفن دی، هلته وفات شوی دی. نو مولانا رشید احمد گنگوهی صاحب دغه علاقې ته لاړ، تانبون ته. یو واده و، د هغه واده په سلسله کې تللی و. هلته هلکې دا سوچ راغی چې هسې رالمه راشه د حاجي امداد الله صاحب مجلس ته به ورشم، هغې کې به کښېنم. نو راغی حاجي صاحب، حاجي صاحب خو لوی سړی و، ده ورته خپل ځان وښو، زما رشید احمد نوم دی، د ګنګوه یم، دلته یو واده و، هغې له راغلی وم، خو زړه کې مې رالل چې ستاسو ملاقات به وکړم نو تاسو ته رالم. حاجي صاحب دې پېژنده، غایبانه نوم یې اورېدلی و، په شکل یې نه پېژنده. هغه پوه شو چې دا خو رشید احمد خو ډېر لوی عالم دی ګنګوهي او دا خو ډېر هوښیار دی او دې پسې چل باندې خپل مرید جوړ کړمه. نو حاجي صاحب ورته وایي چې هلکه ما ته ته ډېر هوښیار معلومېږي، نوجوانه مې، ته ما سره بیعت وکړه. مولانا رشید احمد گنگوهي صاحب وایي چې اوس به څه کومه، اخو مدرس ملا دی، مدرس ملا به ذکرونه کوي، اذکار به کوي او خپل کتاب به ګوري او که طالبانو ته سبق به ښیي. وایي دا څه مسله کې ګیر شومه. حاجي عبدالله صاحب ورته بیا وایي هلکه ما سره بیعت وکړه، بیعت ښه دی. مولانا رشید احمد صاحب ورته وایي صاحب په یو شرط به بیعت وکړم چې ګورې ذکر او اذکار به راته نه ښیي، دغه قصې نه شم کولی او که را باندې بار اچوې چې دونه به دا کلمه وي او دومره به دا وي او دومره به دا وي، زه به طالبانو سبق ګورم او طالبانو ته به سبق ښیم که دا به ویم، نو بیعت به وکړم، خو په دې شرط دا به راسره وعده کوې چې نور به راته څه ټکي نه ښیې. حاجي امداد الله صاحب ورته ډېره ښه ده، بلکل دا منظور ده، خو ته بیعت وکړه. بیعت یې ورسره وکړه، دا مریدان د دې خپلو پیرانو سره له لاس ورکړي او دوه درې ټکي ورته هغه وایي، بیعت یې وکړه. چې بیعت یې وکړه نو حاجي صاحب ورته وایي ګوره زه خو در باندې له وعدې مطابق هېڅ بوج نه اچوم، نه راته څه ذکر ښیم نه اذکار، خو دا یو کار وکړه چې یو 3 ورځې مونږ سره دلته تېرې کړه. ډېره ښه ده، تېرې به خو 3 ورځې مونږ نه پسې دي، خو نورې قصې به راته نه کوې، هېڅ هم درته نه وی، ډېری که ځان سره. اوس چې پېشمني شو، حاجي صاحب هم تهجد له پاڅېد پېشمني نه مخکې او د هغه چې کوم مریدان وو هغه هم پاڅېدل. او دې خو ده ځان ته ورته کچه ښکاره شو، دې پخپله وایي ځان راته شرمنده ښکاره شو چې دا ټول شیخان صوفیان پاسي تهجد کوي، حاجي صاحب هم پاسي، زه به ودې یم، زه راشې زه به هم پکې پاڅم، نو اوس خو ګیر یم، نو پاسې تهجد یې وکړل. وایي د ناخوښۍ نه پاڅېدم، مړه مې نو. او دا حقیقت هم دی، کم سړی احادیثو کې راځي او زموږ علما هم لیکي چې کم سړی د احادیثو درس کوي او دې د اولې شپې کتاب ګوري، نو دې که خیر تهجد له پام رسي نو پروا نشته. حضرت ابو هریره رضی الله عنه ته پیغمبر علیه السلام وصیتونه کړي، وی ما ته خپل خلیل خپل دوست 3 وصیته کړي دي. وی یو وصیت یې دا کړی دی چې ته د ماسخوتن لمونځو کې نو ویتر وختي کوه او بیا ویده کېږه، خیر تهجد له مه پاسه. ولې؟ ځکه هغه به ټوله ورځ د پیغمبر علیه السلام احادیث یادول او خلکو ته به یې بیانول. وی دا ډېره اهمه خبره ده، تهجد نفل دی او دا ستا د حدیثو درس او حدیث یادول او بل ته رسول فرض دی، د فرض و مرتبه د نفلو نه زیاته ده. نو حاجي صاحب خو دې بلده
چې دی خو فرض کوي خوري که فرضو سره د دې نفل هم بلده او د مولانا رشید احمد ګنګوهي صاحب په زړه کې دا پرته وه چې دا فرض راله ډېر دي. وایي چې خلک پاڅېدل نه مې نو خو د شرمه پاڅېدم او دس مې وکړو تهجد مې وکړل. او چې دویمه شپه شوه نو په لومبۍ شپه ډېر د ناخوښۍ نه پاڅېدلی یم چې دویمه شپه شوه بیا خلک تهجدو له پاڅېدل. نو ما را مخکې نه ځان تیار کړی چې دا خو ډېره غټه رسوایي ده چې ځو دې مو خلک دې پاڅېدلي. نو بیا پاڅېدم بیا مې تهجد وکړل. نو په درېیمه شپه مې ورسره شوق پیدا شو یاره واقعي دا سړی چې تهجدو له پاسي او دغه وخت ټول خلک ودي او یو سړی الله ته ودرېږي په دې خو الله ډېر خوشحالېږي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی الله د انسان په دې اول ډېر زیات خوشحالېږي چې نور خلک ودي ورته ورته بیدار شي او دې الله ته سجده وکړي مونځ وکړي یا ورته وجاړي. وی په درېیمه شپه د زړه نه پاڅېدم په خوشحالۍ پاڅېدم. سهار وختي حاجي صاحب له ورغلم ورسره کېناستم. چې کېناستم حاجي صاحب ما ته وایي چې ستا خو هغه 3 ورځې پوره شوې اوس خوښه دې خپله ده که ځې نو درته لاړ شه. مې چې صاحب چې څه دې زړه غوښتله دې راسره وکړله اوس چېرته لاړ شم او تا زه ګیر کړم ما ته خو ستا دا مجلس خوښ شو دا ذکر و اذکار مې خوښ شو او دا د دې مې شپې پاڅېدل مې ډېر خوښ شو. وی حاجي صاحب وایي چې داسې کار دی چې ګوره زه په خپله واده ټینګ یم او باقي ستا خوښه ده. ما ورته وایي چې نه صاحب راته اوس څه ښایه چې ستا څه مقصد او څه دې زړه کې و بس په هغې زه پوه شوم راته وښایه. نو بیا ورته ذکر و اذکار وښول او د طریقت خاوند یې که او 40 ورځې نورې ده په خپله خوښه د حاجي صاحب سره تېرې کړې او دا واحد مولانا رشید احمد ګنګوهي دی چې 40 ورځې پس وله حاجي امدادالله صاحب خلافت ورکړ. حالانکه هغه به داسې په معمولي خبره څوک خپل خلیفه کو نه 40 ورځې پې تېرې کړې او 40 ورځې پس یې وې زه ته زما خلیفه دا چې زه کوم کار کوم او مریدان راځي او ذکر و اذکار ورته ښیم ګنګوه کې کښېنه او دا کار ورسته کوه زما په ځای ولګي دا د مجلس اثر. هغه ورته نو ویلې شرط یې پې لګولو چې ما به نور د پیسو پیسو نه ساتئ خو د حاجي صاحب مجلس کې ناسته وکړه هغې پې دومره اثر وکړو. د حاجي امدادالله صاحب جومات و نو هلته خو هندوان هم دي ګیر چاپېره په هندوستان کې او مسلمانان هم دي نو هغه د جومات سبیل له به دوبیان راتلل دغلته په ګنګوه کې وي دوبیان ډېر اوسېدل نو هغوی به هلته جامې انځلې هغه دوبیانو څه به مسلمانانو څه به هندوانو هغه سبیل نه به دا فایده اخېستله چې جامې به انځلې. وایي چې کوم نو اوس هم که ستاسو خیال دا دوبیان چې جامې وینځي نو دوی هغه جامې اوچتوي او دې پرخ یې رابروي داسې اوچتوي یې تې سر سره یې تاولي او بیا رابروي اوچتوي او رابروي یې نو په دې بعد د صوبالي کار چې اخلي د هغه فرش نه. وایي چې کم به پکې مسلمانان دوبیانو نو چې هغوی به هغه جامه اوچتول او د فرش له به یې رابروله نو د خولې نه به یې ورسره دا اواز خته چې الا الله الا الله جامې له به یې درز هم ورکو الا الله درز به یې هم ورکو الا الله دا ورته حاجي صاحب نو خو لیکنې جامې د درز ورکوئ تاسو ورسره الا الله وایې خو د هغه د هغه ملګرو هغه نقشې ته به یې کتل یاره دوی خو لګیا دي او دوی خو ذکر کوي لا اله الا الله لا اله الا الله هر وخت لګیا دي د هغې دونه اثر په دوبیانو شو چې د جامې درز سره به یې د خولې نه په خپله الا الله وته. قسم دی په صحبت کې چې کومه فایده ده او کوم اثر دی دا په کالج او په سکول او په مدرسو ویلو کې دونه ضرب نه پیدا کېږي لکه صحبت کې چې څونه پیدا کېږي. یو قوم سره چې کېناستې د هغې اثر به د باندې کېږي د یو قوم که خراب دی ورسره کېناستې خراب اثر به در باندې کېږي. دروغجنو سره چې کېناستې دروغ به وی پوډریانو سره چې کېناستې 2-3 ورځې پس قسمه چل د پوډرو مز زده کوه 4-5 ورځې پس په خپله درنه پوډرې جوړېږي. جوارګرو سره چې کېناستې چې هغه لګي هغه جواري کوي 2-3 ورځې پس په خپله درنه جوارګر جوړېږي. او که د نیکانو سره ذاکرینو سره کېناستې طالبانو سره کېناستې خپله درنه طالب جوړېږي. ذاکرینو سره کېناستې خپله درنه ذاکر جوړېږي. حافظانو سره کېناستې او هغوی لګي د قرآن شریف ذکر کوي د حفظ ذکر کوي د هغوی صفت کوي په خپله درنه حافظ جوړېږي. د مارونو صحبت او مجلس بهترین اثر کوي. د حضور پاک ډېرې معجزې دي ما درته مخکې ذکر کړي دي لیکن علما لیکي چې هر یو صحابي د پیغمبر علیه السلام مستقله معجزه وه او دا ولې وی کاڼې به نرم کې د چونې په دې بټۍ کې کاڼې وغورځوي نو چونه ترې جوړه شي. اوسپنه به نرمه کې کلکه اوسپنه ده خو چې د اور په بټۍ کې واچې او لږ یې اور ووی نو بیا خلک تاوی را تاوی الواران یې څونه تاوی را تاوی نو اوسپنه هم نرمولی شي. خو
خو که انسان خراب شي د چا پلار یې نشي سمولی. داسې ده که نه ده؟ پلار ورته لګي نصیحت کوي نه سمیږي، رور ورته لګي نصیحت کوي نه سمیږي، استاد ورته لګي نصیحت کوي نه سمیږي، ګاونډي ورته لګي نصیحت کوي نه سمیږي، نه په والو سمیږي او نه په جیل سمیږي. دا دومره صحابه کرام چې د هغوی نه دا غټې غټې هستۍ جوړې شوې، حالانکې دې خلکو مخکې لارې به شکولې، زناګانې به یې کولې، لوړه به یې جمدۍ خښولې، بوتانو ته به یې سجدې کولې، خو دا دومره لوی هستۍ ترې په څه جوړې شوې؟ دا صرف د حضور پاک په صحبت باندې ګورئ. او صحابي هم ورته په دې وجه وایي چې دوی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره صحبت کړی. هغې صحبت دې هستۍ جوړه کړه. حضرت مصعب ابن عمیر رضی الله عنه داسې ژوند یې تېر کړی په مکه مکرمه کې چې سحر به یو جوړه و ماښام به یې بله جوړه و، او چې یو جوړه به یې یو ځل واغوسته بیا به یې دوباره هغه نه اچوله. او پس هغه زمانه کې په 40,000 او په 50,000 روپۍ یو جوړه به یې اخېسته، په درهم د هغې نه بله پیسې جوړېږي. اوس هم داسې قیمتي جوړې شته. په مکه مکرمه کې یو ملګري بوتلم یو دکان ته، وی راځه سیل د باندې وکړم. یو دکان که یې بوتله د جامو دکان و. وی دا عرب چې ودونه کوي دلته او خصوصا ښځې ودوي نو د دې دکان نه هغه ښځه جامې اخلي. په شیشو کې پکې قسم قسم جامې وې. مې لکه دا په څونه پیسو کېږي؟ وی دې کې داسې جوړې شته چې هغه په 50,000 ریال هم کېږي، په 60,000 ریال هم کېږي، په 1,00,000 ریال هم کېږي. 1,00,000 ریال نه 2.5 روپۍ جوړېږي. داسې قیمتي جوړې پکې شته. او دا عرب چې ودونه کوي نو دا جامې اخلي، چې کوم مالداران یې خو په خپله اخلي، او چې کوم پکې د وس یې نه کېږي نو په کرۍ دا جوړه اخلي. د هغې کرۍ ورکوي د 5 ورځو یا د 7 ورځو یا 8 ورځو. خو دې جوړه کې به خامخا ښځه ودېږي چې عربي ښځه ودېږي. نو چې ما هغه جوړې ته وکتل مې لکه دا خو ډېر ما ته یې وې دا دونه درنه ده، د سرو زرو کار پرې شوی دی او غمي پکې لګېدلي دي چې دې سره 2-3 خادمانې وي او نوکرانې وي، هغوی ورسره دا جامې اوچتې کړي. مې خدای دې بېرته جوړې کړو متاسف چې په 2-3 کسې ورسره لستوڼي نیولي او په 2-3 کسې ورسره لمنې نیولي، بلې د ګرځولو یې دي، زمونږ بشیر یې نه شي اوچتولی. نو داسې غټې غټې درنې جوړې اوس هم شته. نو مصعب ابن عمیر رضی الله عنه به دغسې قیمتي جامې اچولې، سهار یو ماښام بل، او په مخ باندې به 10 روبن اویزان کړی و. داسې ځان یې پاک دامن ساته چې زما په مخ ګرد و غبار او خاوره پرې ونه ځي، لکه زنانه چې څنګه په مخ روبن ګرځوي. او زما په مخ چې ته دا غلط سړي نظر پرې ونه ځي، او چې کومه جامه به یو ځل واغوسته بیا به خیراتي ورکوله به دوباره نه اغوسته. مالدار هم ډېر او پلار ته هم ډېر خوښ او ډېر ښایسته مزېدارې جوړې به یې چولې. چې کله مسلمان شو اسلام یې راوړو او د حضور پاک سره هجرت یې وکړ. یو ځل په لاره باندې روان و، نبي علیه السلام په مسجد نبوي مبارک کې ناست دی چې مصعب ابن عمیر ته وژړل نو وکتل نو حضور پاک په ژړا شو. چا ورته وی د الله رسوله ولې دې وژړل؟ وی د مصعب هغه د اسلام نه مخکې حالت ته مې وکتل او د اسلام نه پس د حالت ته مې وکتل نو ژړا راغله. د اسلام نه مخکې به د څونه قیمتي جامې چولې او یو جوړه چې به یو ځل واچوله دوباره به یې نه اچوله. او دا دې ورشئ وګورئ نو اوس یې څادر ته او کمیس ته غټې غټې ټوټې لګېدلې دي، غټې غټې ټوټې یې ورته په ستن ګنډلې وي. او یې دې مخ ته یې وګوره د خاورو ډک، او لاسونو ته یې وګوره د دوړو، او خپو ته یې وګوره د خاورو ډک. د اسلام نه مخکې حال ته اوس حال ته وګوره. وی په دې ژړا راله. او بیا ګورې همغسې او حسن اتفاق ده چې د مصعب ابن عمیر او د پیغمبر علیه السلام قدم یو شان دی او شکل دواړو تقریبا برابر، ځکه دې په احد کې شهید شوی دی. نو چې مصعب ابن عمیر په احد کې کله شهید شو نو شیطان آواز وکړو نبي علیه السلام شهید شو، ځکه د ده شکل د حضور پاک سره لګېده. نو کفن یې عجیبه کفن و. د حضرت حمزه سره دی یو ځای دفن دی. 3 صحابه په احد کې یو ځای کې دفن دي، دیوال ته تاو دی، نور جدا دفن دی او دا 3 یو ځای دي. په هغې کې یو حضرت حمزه رضی الله عنه دی او یو پکې مصعب ابن عمیر رضی الله عنه دی او بل عبدالله ابن جحش رضی الله عنه. نو چې دی سینګ شهید شو نو کفن یې وله راوړه. نو دومره کفن نو چې دی پکې پټ شي. یو څادر له ده پیدا شو د غریب، نو که هغه څادر به یې وله خپو ته راښکه نو سر به یې بربنډېده، او که په سر به یې وله راښکه نو خپې به یې بربنډېدې.
د حضور پاک نه تپوس وکړو صاحب دا څادر لنډې دي څه ورسره وکړو؟ وی زه سر پې وله پټ کړې او په خپو وله ګیا واچوې. نو سر یې وله په هغه څادر کې پټ کړو او په خپو یې وله دا سرګړې بروزه واچولو. دی ژوند شروستو او د اسلام نه مخکې ژوند درته مه ووې. دا ولې؟ دا د حضور پاک د صحبت د وجې نه. حضور پاک به فرمایل الفقر فخري، وی فقر زما فخر دی. صحابه چې ورسره کېناستل هغه صفت پکې پیدا شو. یو ځل یې وفرمایل وی دا مې خوښه ده چې یو ورځ موړ یم او دوه ورځې نار یم، چې کله موړ شم د الله شکریه به ادا کړم، چې کله نار شمه نو الله ته به رجوع کم، خدای ته به زاري وکم، فریاد به وکم او به جاړم. نو چې کوم د پیغمبر علیه السلام مبارک صفتو په مصعب ابن عمیر کې په لږه ناسته هغه صفت الله پیدا کړ. دا د صحبت اثر او برکت. حضرت زید ابن حارثه رضی الله عنه دې ماشوم د پلار او مور نه چا راتښتولی و. هغه زمانه کې خو به دا غلامانو ویندې به خلکو په منډو کې خرڅول لکه څنګه چې دا اوس څاروي خرڅېږي. نو دې غلام نو خو چې هغه پلار نه راوتښته او خرڅ یې کړه، بل په بل خرڅ که، بل په بل خرڅ که. اخره کې حضرت خدیجې حضرت حکیم ابن حزام واغشت، هغې حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها ته وبخه او حضرت خدیجې رضی الله عنها نبی علیه السلام مبارک ته وبخه. ډېرې ښایسته او خوبصورت او نوجوانه لږ مور یې هلته ورپسې به ژړل او دومره ژړا به یې مور کوله ځکه خدای دې د داسې حالت نه مسلمان وساتي. سخت حالت دی چې مور به یې د سر دا ویښتې ایستل چې زما بچی به کوم ځای وي. او کله به چې باران شو نو دا باران ته ولاړه وه. یاره افسوس چې زما زید زوی به نن باران ته ولاړي، که دې بچې ته د کوټې لاندې څه پته لګي. او چې انور به شو ژړل به چې دا انور به زما په زوی لګي او که به نه لګي. او کله به داسې خپل علاقې ته ووته نو په غرونو به غریبه ګرځېده او چغې به یې والې. چېرته مکې مکرمې ته د دې د علاقې خلک راغلي وو حج له، دا زید یې ولیده. تپوس یې ترې وکړه هلکه ستا زید خو نوم نه دی؟ وی دی. وی د حارثه زوی خو نه وی یم. وی تا پسې خو د مور د سر ویښتو باسي او جالي او هم درپسې پریشانه دی. دا کوم ځای کې دلته کې د چا غلام یې؟ ده ورته د نبي علیه السلام مبارک نوم واخیست، ته د هغه غلام یې. بس دوی خو پوه شو چې واپس لاړل. پلار ته یې ولو چې زیری به در باندې. ولې؟ وی ستاسو هغه زوی ما مونږ پیدا کړ. کوم ځای دی؟ وی په مکه کې دی. چا سره دی؟ د فلانکي سړي سره دی. هغې د هغه ځای نه صاحبه بلا تحفې تحایف راواغېشتل او رالل نبي کریم صلی الله علیه وسلم کېناستل. خو دا زید ابن حارثه دغه وخت کې نشته. نو دوی د پیغمبر علیه السلام صفتونه شروع کړل چې تاسو ډېر ښه خلک یې، ځکه اوس تبې ده، تاسو بنو هاشم یې او تاسو خلکو سره ډېرې ښېګړې کوئ او تاسو د حاجیانو خدمت کوئ او نیکان خلک یې. حضور پاک ورته وفرمایل مقصد راته ووایه څه چل دی؟ وی زمونږ یو بچی دی او زمونږ نه چا تښتولی دی او خرڅ کړی دی او هغه ماشوم تاله راغلی دی. موږ راغلي یو هر څومره پیسې چې غواړې موږ درکوو خو موږ له زمونږ دا بچی راکړه. مور ورپسې جالي او چې مور یې ده پسې کوم شعرونه جوړ کړي وو هغه یې ورته وویل د مور یې دا شعرونه جوړ کړي دي او د سر ویښته ورپسې وباسي. دی د سر ویښته لیده مو. حضور پاک مبارک ورته فرمایي وی ګوره موږ رښتیا خبرې کوو دروغ نه وایو. وی زه هغه هلک راغواړم که واقعي ستاسو بچي وي نو که زه ورته ووایم او تاسو سره ته نو بلکل بې پیسو ستاسو دی، 1 روپۍ دنه نه غواړم. تاسو بچی دي در سره خو ګورې که ته نه نو په زور به یې نه بوځې. موږ بنو هاشم هغه قوم یو چې زموږ نه څوک ځي نه نو په زور یې نه شړو. ترې خوشحاله شو. وی دا خو ډېره ښه خبره ده. هغه وی که موږ یې ولیدو او بیا د پلار او د مور دا جلا ورته ووایو نو دی به چې ته پاتې کېږي، دی به خامخا راسره ځي. نبی علیه السلام زید ابن حارثه رضی الله عنه راوغوښت. کښېنو. بچې دا پېژنې؟ وی او. دا څوک دی؟ وی دا مې جتره دی. دا بل څوک دی؟ ولی چې نه بل څوک یې بابا نبونه دی. دا مې رور دی. ښه بچې دا تا پسې راغلی دی او تا بوتلل غواړي. زما د طرف نه درته بې پیسو اجازت دی که ته زه یې ورسره لاړ شو. مور درپسې خفه ده او درپسې شعرونه وایي او ټوله شپه درپسې دروازې جاړي. نو ته دوی سره لاړ شو. حضرت زید ابن حارثه چې دا خبرې واورېدې په ژړا شو. وی ما شړې؟ وی نه شړم خو دې نه، خو تره دې دی رور دې دی او درپسې مور جاړي. وی نه زه نه ځم. تره ورته وی بچې د غلامۍ ژوند خوښې، هلته خو ته بادشاه
او بلا جایداد دی او کورونه دي او ستا خپل مریان او غلامان دي. غلامي خوښې او آزاد ژوند نه خوښې؟ پردي سړي سره پاتې کېږي او پردی ښځې سره او خپلې مور له نه ځي مونږ سره نه ځي. او ورته ورته وی زید ابن حارثه وی زما د قسم په الله چې ما له خدای د محمد غوندې صلی الله علیه وسلم غوندې پلار را کړی دی زه په حارثه څه کوم؟ ما له خدای د حضرت خدیجې په شان مور را کړې ده زه کو بلې مور څه کوم؟ او ما له خدای د حضرت فاطمې په شان خور را کړې ده زه په بلې خور او پرور څه کوم؟ نه زه چې دا خبرې وکړې هغې پوه شو حضور پاک وي په زور یې نه شړم چې نه ځي په زور بیا نه بوځئ خو که ځي د مفتو کې ستاسو دی. هغه رور یې وایي د زید ابن حارثه رور وی هغه وخت کې ما وی چې زما رور قمقل دی د غلامۍ ژوند یې خوښ که او د اصیل ژوند یې پرېښوده خو وروستو راته پته ولګېده چې زما د قسم یې زما رور زما نه هوښیار و هغه یو عجیبه غیږ خوښ که هغه غیږ مم نه پیژنده چې دا کم غیږ دی خو زما رور پیژنده او چې دا خبره یې وکړه نو حضور پاک اعلان وکړ وی ښه نو چې زید ابن حارثه زه خوښ کړم او ما ته خپل پلار ووی نو د نن نه پس به زید ته د حارثه زوی نه وایې نن نه پس دې زما بچی شو داسې به وایي چې زید ابن محمد زید د محمد زوی صلی الله علیه وسلم په دا زما بچی شو د دې نه لوی انعام بل کیدی شي دا ولې دا خو پیغمبر علیه السلام ورته نه ویلي چې بچی مور سره به نه ځي او پلار له به نه ځي او رور سره به نه ځي دا چل یې ورته نه ښولې دا د حضور پاک هغه غیږ او هغه صحبت په هغه کې دا اثر پیدا کړ او د حضور پاک هغه اخلاقو پکې دا اثر پیدا کړ دا د هغې هغه صحبتو او د هغې هغه اخلاقو کې دا اثر یې پکې پیدا کړ نو بیا به نبي علیه السلام وی دا زید ابن محمد دی زما نوم به ورسره علی زید د محمد زوی صلی الله علیه وسلم بیا وروسته قرآن شریف کې یو آیت نازل شو ادعوهم لآبائهم چې پردي بچي خپل بچي مه ګرځوئ دا ګناه ده اوس هم بعض انسان پردی بچي راولي دا زما بچی دی نه پردی بچی هسې که ورته له مینې نه بچی ویلی شي او مستقل به ستا بچي ني نه ستا نه میراث وړی شي او نه ته میراث وړی شي او ستا د ښځې به ترې باقاعده ستړي ځکه چې پردی انسان دی نو به هر کیفه دا د هغه محبت او مینه او یا د حضور پاک ورسره دې نه پس څونه مینه شوه خپل بچی یې کړ او بیا ورته ام ایمن په نکاح کړه او د هغې نه بچي پیدا شو اسامه هغه اسامه د دې زید دا زوی د حضور پاک څونه خوښ و یو ځل پیغمبر علیه السلام دغه اسامه ځان سره دلته کېنولی ماشوم به کېری او د رنګ نه تور زید خشته و دی تور نو کڼې رابېدلې وې ښکلو مبارکو لاسونو ورله پوزه پاکه کړه او عایشې ته وایي وی عایشې صدیقې احبیه فإني احبه وی دې اسامه سره مینه کوه ګوره دا زما ډېر خوښ دی دا د غلام بچې دونه د حضور پاک ورسره مینه و دونه محبت او په هغې کې چې دا کوم اثر پیدا شو دا د څه د وجې نه دا د حضور پاک د هغه مجلس او د هغه صحبت د وجې نه